ملګرو تیره ورځ د عبدالله ډلې خبر ورکړی دی چې ولسمشر غني ټیم او د عبدالله ټیم خپل منځ کې د انتخاباتو پر رامنځته شوي کړکېچ مذاکرات پیل کړي دي. آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ؟ آیا اشرف غني به عبدالله ته بیا په حکومت کې برخه ورکړي که نه؟ دا ټول مسایل په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د عبدالله د ټاکنیزې ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر پرهمند خبر ورکړی دی چې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د اشرف غني او عبدالله ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. ښاغلي پرهمند ویلي مذاکرات پیل شوي دي او د ولسمشر د لوړې د مراسمو ترڅنګ د دوی لخوا هم د والیانو مقررۍ بندي شوي دي. نوموړي په ټویټر لیکلي سوله د ثبات او همپالنې د ډلې لومړیتوب دی، خو ټیم یې د ده په وینا د خلکو د رایو څخه دفاع ته ژمن دی. بل خوا د اشرف غني ټاکنیزې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا رښتیا هم له عبدالله سره مذاکرات کوي او که نه. خو تر دې وړاندې د ولسمشر غني فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي پر ټویټر لیکلي وو د ولسمشر د تحلیف مراسم ترسره کیږي، د ملي وحدت حکومت بیا نه راځي او موازی حکومت هم نشته، نور خلاص. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تیره ورځ په پرله پسې ټویټونو کې ولسمشر غني د ټاکنو ګټونکي وباله او مننه یې ترې وکړه چې د تحلیف مراسم د مارچ تر 9 وځنډول. خو د ثبات او همپالنې ډلې وویل دوی هم ورته مراسم او ګمارنې د 15 ورځو لپاره ځکه ودرولي چې د سولې مذاکرات جدي دي او نه غواړي تر 15 ورځو په دې پروسه کې جنجال وکړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.